درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د دې سات مهمه خبرونه ته زموږ د یوټیوب چینل څخه ښه راغلاست. لومړی خبر د ریاست الوزرا اداري مرستیال د مسلمانو علماو ټولنې یو شمېر غړو او مشایخو سره وکتل. راغلو علماو تر اوږدې مبارزې وروسته د اسلامي نظام پر حاکمیت خوښي وښوده. په نړیوالو مسایلو کې د اسلامي هیوادونو او امتونو یووالی د وخت اړتیا وبلله او وویل اسلامي دولتونه د دې موضوع په درک کولو سره هڅه کوي تر څو د نړۍ مسلمانان یو بل سره متحد شي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال د عالی قدر امیر المؤمنین شیخ القرآن و الحدیث مولوي حبت الله اخندزاده حفظه الله له لوري د عمومي بحث اعلان ته اشاره وکړه. ویل په دې اعلان سره د زرګونو کسانو ژوند خوندي شو او په هیواد کې د غچ اخیستنې مخه ونیول شوه. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست په همغږۍ د نړیوال خوراکي پروګرام WFP په مالي مرسته د پکتیکا ولایت په اومنه ولسوالۍ کې 619 اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. په یادو خوراکي توکو کې 50 کیلو اوړه، 15 لیټره غوړي او 6 کیلو دال شامل دي. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه شاوخوا 15,000 امنیتي ځواکونه فارغ شول او له مسلکي زده کړو وروسته یې خپل سندونه ترلاسه کړل. د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د اسلامي هیوادونو د علماو یاد کلاوي ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل اوسنی نظام له علماو جوړ دی او د اسلامي نړۍ د علماو هڅو او زیار ته د قدر په سترګه ګوري. رئیس الوزرا زیاته کړه د فلسطین مظلوم ملت هم د تاریخ په اوږدو کې د افغانانو په څیر له درد او زور سره مخ شوی دی او له دې وضعیت څخه د وتلو لپاره د اسلامي امت یووالی او اتحاد ته جدي اړتیا ده او دغه دروند مسؤلیت یوازې علما ترسره کولی شي. مولا محمد حسن اخوند د خپلو خبرو په پای کې وویل افغانستان دا مهال د زلزلې، سیلابونو او ډله ایزه توګه د افغان کډوالو د اخراج له ستونزو سره لاس او ګریوان دی، خو د حل لپاره یې د اسلامي امارت ټول مسؤلین په ژمنې او اخلاص کار کوي. تر ممکن حده به یو بل سره همکاري کوو او له اوسنیو ستونزو څخه د اسلامي امت د ژغورلو لپاره به ټول یو بل په دعاګانو کې یاد ساتو. قدرمنونکو دا و زموږ د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا د خدای په امان.